د صحیح مسلم حدیث دی او ابو هريره د له بیان کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ویل تاسو کله هم دا سوچ مه لرئ چې تاسو د خپل ښه عملونو د لاسه به جنت ته ځئ. نو یعنې ما څومره هم ښه کارونه کړي دي هغه به ما له جنت ته نه بوځي. او ته صحیح پوه شوې نو دا یو ښه کار به هم ما له جنت ته نه بوځي. نو اصل خبره دلته ده که تاسو د دنیا هر انسان ښه عملونه واخلئ د آدم نه د آخري انسان پورې او هغه ټول ښه کارونه ټول نیک عملونه تاسو واخلئ او د یو انسان ته درکئ او بیا تاسو هغې کس ته وایئ چې دا ټول ښه عملونه خپل د زړه حق ادا کولو دپاره استعمال کړه. نو لږ ما ته وښیئ چې الله راکړي نعمتونه بدل خلاصولو دپاره دومره عملونه به ډېر وي. ستاسو سترګې، ستاسو لاسونه، ستاسو مازغه، ستاسو ته راکړی کور او خوراک. نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې تاسو ته د یو نعمت حق ادا کولو دپاره څومره ښه عملونه به پکار وي. خو موږ حقیقت کې د الله حق نشو ادا کولی ځکه موږ ځان ته څه ویو؟ عبد یعنی غلام. یعنی موږ د هغې غلامان یو او که غواړو هم نو هغې د راکړي نعمتونو بدل نشو خلاصولی. نو موږ ټول عمر د الله قرضداره یو. که تاسو سحر پاسئ او ساه اخلئ نو هر ساه سره د تاسو باندې د الله قرض زیاتیږي او یو غلام سره بس هغه شی وي کوم هغې مالک هغې ته درکړی وي. یعنی موږ ته به ژوند کې هغه عمره ملاویږي څومره چې الله زموږ نصیب کې لیکلی دی. نو هغې د راکړی هر شی موږ باندې یو احسان دی. نو که تاسو ځان دپاره د سره ونې غواړئ کوم سره ښکلې پاڼې وي او ګبینه نه زیاتې خوږې میوې وي او سیند په غاړه یو ښکلی محل وي نو تاسو څه پوهیږئ چې دا هر څه به تاسو ته د ستاسو ښه عملونو ښه کارونو بدل کې به ملاویږي. نو بیا هغه ګناهونه به څه کېږي کوم تاسو کړي دي. خو رښتیا خبره دا ده چې جنت ته مونږ د الله رحمت په وجه به ځو. یوازې د خپل ښه عملونو د لاسه تاسو جنت ته نشئ تللی نو الله نه هغې رحمت او بخښنه غواړئ.